وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يورز رسول الله صلى الله عليه وسلم دا آيات والوستو يومئذ تحدث اخبارها د قیامت په ورځ به د زمکه خپل خبر الله ته اوري دې سره چې کوم خبرونه دي هغه به کوي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته وی اتدرون ما اخبارها تاسو په دې کوم خبرونه دي چې د زمکه سره دي؟ هغه ته الله ورسول علم الله او الله رسول ته پته رسول الله ته پته نشي دا کوم خبرونه دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فإن اخبارها ان تشهد على كل عبد او امة بما عمل على ظهرها تقول عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا فهذه اخبارها. رواه الترمذي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرونه دادي او غوږ ته کولاو کوي چې د قیامت پر ورځ به د زمکه د هر سړی او د خزي مبارک د خبره کوي چې الله دی پلاني په پلاني ټیم په پلاني ځکه پلاني ګناه کړی و زه په دې باندې کوي ورکو. بیا مال د دې زمکه وګوري که تاسو ګناونه کوي یوزه کوي خو دې زمکه وګوري چې الله نه چې به د خبرونه نه اوري که ګناونه تاسو کوي او پرې دی نه چې نه موږ ګناه کوو نو به دغه لپاره دې زمکه وګوري چې خبرونه نه وي گواہی ورنکي نبی به دغه لپاره دې زمکه ګوري چې غزمکه د الله نه نو دې زمکه شتي سدي زه تاسو معلوم دي چې هغه د الله نه ته الله بچي نه په کم ذکر د زمکه په کم ګډ باندې چې ته ګناه کې د زمکه به حال وي. ذکر دا بعض علما دا کار مستحب ګڼي چې کله انسان مونږ کوي دوه رکعات وکړي زه بدل کوم بل ذکر نور وکړه بیا بل ذکر ولې چې د زمکه وخت ورسې کوي دا به ګوي ورکې دا به د ګوي ورکې چې الله د دې ذکر موږ کړه په دې ذکر په دې ذکر درس کړه په دې ذکر jihad کړه په دې ذکر صدقې ورکړي په دې ذکر سړي ته نصيحت کړه په دې ذکر دا بندگی کړي په دې ذکر دا بندگی کړي دا ټول زمکه ولګي کوم ذکر چې دا بندگی کړي دا خبري وکړي او چې ګناونه دي کړي دا به خبري کوي. دا د حدیث چې انسان په ځل کې یې پیدا کوي نه پیدا کوي ته چې کوم ذکر پروته ګناه کې درته زمانه شي ته لګ د زمکه دې ذکر ته ګوره دا کوشش کوي چې د زمکه د باندې دې کوي ورنه کې ګوري چې د ګناه کړي دا. دا غیر بعد حدیث راوړل و نبی سعید الخدری رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده كيف انعم دې حدیث ته وکړي كيف انعم رسول الله صلی الله علیه وسلم یې زب سخ خوشاله شمه او سب مزي واخلم په دنیا کې ولي یا رسول سوال بزر کوي چې ولي یا رسول ته ولي مزي نشي غستې سې چلې کومي خبرې دې چې بس سوچ کې چولې چې ته مزي نشي غستې ته خوشاله دې نشي جواب دی وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الاذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی زب سمزي واخلم او زب سخ خوشاله شمه او شپېلې ولا شپېلې تیار نیولې دي او د الله خبرې ته انتظار دي چې کله وته الله وي بس قیامت برازي زب وی سمزي واخلم رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا حدیث سره ووري د مزي پرشته نشي غسته ځکه چې ته څومره خوشاليږي او دې خبرې ته سوچ دي چې اوس په دې ټیم کې اسرافیل علیه السلام خط تیار ولرل شپېلې وسر بلاس کړي او صرف انتظار د سره د الله اجازه او چې کله د الله اجازه ورکو نو دغه شپېلې والا په دې شپېلې کې پوکیو کې د اسره قیامت راشي. دا غینه باندې بل حدیث راوړی د ابو هريره رضی الله عنه حدیث ته قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده من خاف ادلج سوچ د دشمن نه یریږي دشمن د حملې نه ناغه د شپې په دی اولنی حصے کې سفر شروع کړي پریوزی نه څنګه چې دې شیری راغسته چې دشمن را باندې حملونه کوي دلته پروتین بیغمه خوبونه کوم دشمن راځي به ما گزارو کی د شپې په اولنی حصے کې دی روان شي چې سار ته خپل ځیتا زورسم ومن ادلج رسول الله یوسف چې د شپې په اولنی حصے کې سفر شروع کی بلغ المنزل خپل منزل ته رسي به رسول الله صلی الله علیه وسلم چې الا ان سلعه الله غالیه خبردار یقینا الله سره چې کومه سودا ده نو غړي رګرانه ده ولي ګرانه ده الا ان سلعه الله الجنه خبردار یقینا د الله سره چې کومه سودا ده نو جنت ته نو جنت خو ګران ده. رواه ترمذی دا حدیث امام ترمذی راوړی و دې ذکر رسول صلی الله علیه وسلم د مسلمان تشبیه دې کسر ور کړی مسلمان یریږي د شیطان نه د سنېری چې د شیطان په ما غالب نشي ما چې د ګناہوں کې وانه چې نو سفرې د شپې د ورنی سینه شروع کړي چې زر ورسېده
او کوم سړی چې دا غواړي چې خپل منزل ته ورسېد نو د وختي سفر شروع کوي دی بګی دمي دا بګی نه کوي سړی چې را دي نشتی او بس کله چې هوټل ته ودرېږي او کله پېټرول پمپ ته ودرېږي او کله ست ودرېږي کله ست ودرېږي د هغه منزل ته چې هغه سوچ دغه مبارک نشته او فکر یې څه کوي شروع وروړي مطلب دا چې اے مسلمانه که جنت تی مقصدی نو جنت خو ډیر ګران دی نو د دې ګرانې سودا د پاره به دې چې چل کې چې قرباني به ورکې بغیر د قرباني نه سنې ملوي تاسو دلته چې سالي یا پر پیسې ورکوي کنه ورکوي لازم نه چې د قیمت او پیسو کې د قیمت او بل څه کې دی چې ته قیمت ورکې ته بس هغه هدف ملوي شي نو کته بل پرز د غواړي چې جنت ته لاړ شي دغه یو قیمت ته نو که جنت کټې نو د شپې د اولنۍ سینه با سفر شروع کی مطلب دا دی شپې د اولنۍ سینه چې سفر وختي شروع کی او موږ کې ودرېږي ما د بندگی د رب العالمین خپ جلتی سره وکي خپ شوق سره وکي او خپ جذبي سره وکي چې تاسو له جذبه کم نشي ځکه چې کوم سودا چې موږ د الله سره کوو هغه ډیره ګرانه ده او سودا ده سره د جنت حدیث کې راځي فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر دا څنګه ګرانه نه چې بای کې هغه سړي چې رسول الله چې د سترګې د وسو بونه دي یو غوږ چې توریدلی نه دي چې ته پښړ کې یو ورګي سوچ نه راغلی دا سودا بګرانی کنه وي دا لازم ګرانی وعن عائشة رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما الرسول صلى الله عليه وسلم خبر وريدلي جاغوي يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا قیامت پورې چې خلک رب العالمین ته ودرېږي نو په دې حال کې ودرېږي چې خپې بل خپې وي او عورات جامې په لپاسه نه غرله او ناسونته وي بالکل بدی سي لکه څنګه چې د مور د خېټې نه راځي بالکل واقع شي ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مره الله ما په دې سي واپس راځي لکه څنګه چې ما اول پیر پیدا کړی وي واقع شان رب العالمین ته ولاړ یو عالم دې خبرې ته سوچ کړی دی علماء الله ډېر اوچت دماغ ورکړي او څنګه به دا و دماغ اوچت نه ځکه چې قران او حدیث د الله خولي دې عالم دا خبره کړي او سوچ به کوي شو قیامتي خبره ده وې دا ماشوم چې پیدا شي د لاسونو دي شنوري همیشه د ماشوم د لاسونو سي د دې موټي وې مطلب دا دی چې لکه د اوس په دنیا ور روان دي یو ورسي دی چې د دنیا به په دې موټو کې تاسو دې شرایي سم او چې مړ شي د لاسونو څنګه کولاو پرتی وې اس پکې نو په دنیا کې اسی مې د موټي د کړی او باخره کې نتیجه سره وته خالی لاس پروتیس پکې نشته الله اکبر شنو جوړه خبره چې مړ شو د غریب لاس دغه څنګه کولاو پروتو خبرې نشي کولای نور مونږ ته دا وی ویلا شنو می خالی دي سره نشته دی دنیا ته چې څنګه راځي خالی نو دنیا نه بزیم څنګه خالی عشر نو چې ما رسول دی یا رسول الله الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم الى بعض یا رسول الله خزر سړي به زورل د خو یو بل ته ګوري دا شیر دنا رسول الله بیبیانی سوره پاک زنانی سوره وچت سوچي دې سوچ چرته لار چې زنانه د خلی خو یو بل ته ګوري نو رسول الله صلی الله علیه وسلم عائشه الامر اشد من ان يهمهم ذلك عائشه خبر باور ډیر زیات سخت ده سود دې نه جوړیږي چې ته وګوري بل حدیث کې راځي الامر اهم من ان ينظر بعضهم الى بعض خبر دغه ډیر غټه ده چې خلک یو بل ته وګوري متفق علیه حدیث امام بخاری او مسلم راوړ او سوچ به زمونږ دی چې اوس आवाज کېدو ورده ځکه حدیث کې راځي چې هر سړی به شي بر ګوري چې اوس د نمبر د اوس د نمبر او دې وخت برایي چې نمبر به راشي فلان ابن فلان پلانې پلانې زوی یستعد للوقوف بین يدي الله الله وجرا دي شي مخ ګوري ګوري به نمبر راشي رب العالمین سبو حساب کتاب نه بعد الله وت باز ګناونه رایت دي مؤمن ته هم الله دي جنتی ته رایت خو حساب کتاب وسرنه کې اسب وت رایت کی چې ګورزه باندې رحم کوما پلاني ورځ دا ګناه کړي و ما ته ویل چې مکه زه په دنیا کې د باندې پړدا چور نن د باندې ما چون جنت ته ځه نو دا خلک به یو بل ته وجه پلاني زوینن وګټله ګټه دغه ته وي او دا یو چې راشي الله سبحانه وتعالى حساب کتاب شروع کړي د بدر کې پیل شي نو الله به ملائکه ته وی راي کوي خذوه فغلوا بزنجیرونو کې واچو دی ورکاږي پړ مخې او د خپې به بری سر به کتري جهنم ته بر ملائکه راکاږي او خلک وی پلاني زوینن تباشو برمونو تباشو یا همیشه پر الله غیب شو او جهنم ته را او د جنتی خوشاله چتل جنت الله اکبر او په دغه ورځ به د هیڅ حالاتي د دې ورځې نه یره پکار ده د شریزي چې په دغه ورځ به د زناور خو د انسانانو نشاته ولاړ بیا به الله خوري کې ورست وي د زناور به سرونه چتای لګي چې نن به د انسانانو سره ګوره سکی راوړي غټه ورځ
ځکه دوی سره حساب کې لګي د زناور بخ سرونه اوچتې لګي په دا ورځ زمو ولاړم ته مو ولاړې ټول به ولاړ زموږ سره هم حساب کې زموږ هم نمبر راځي نمبر چې راځي د پر بس کې هغه د پر به تیارې کې